زمارونو مسلمان دا اللہ بندہ دنیا تا چه اللہ پاک را لے گلے دے داغه د جن مقصد دو مقصد دی یو اصل مقصد دی او عارضی مقصد دی اصل مقصد هغه د چې هغه له خدای پاک یو لک سلیری زره پیغمبران را لېږلي اصل مقصد هغه د چې هغه له الله پاک کتابونه نازل کړي دي او بیا زموږ د امت لپاره الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته را لېږلی دی او هغه بیا یو عظیم کتاب د قرآن شریف په شکل کې ورکړی دی اصل مقصد چې خدای پاک پیغمبر مبارک او قرآن شریف دواړه را لېږلي دي دا اصل مقصد دی د څه له را لېږلي دي د دې له را لېږلي دي چې انسانان د پیغمبر علیه السلام تعلیمات زده کړي او د قرآن شریف په علوم ځان خبردار کړي دې سره به د آخرت هغه همیشه زندگی د خوشحالي وي اصل مقصد دا دویم مقصد عارضی دی دویم مقصد سره چې موږ به ډوډۍ پیدا کوو ځان له رزق بخورو ځان له به کور جوړو پکې به اوسېږو ځان له به جامه جوړو بیا به اچو هغې کې به خپل ژوند تېرو ځان به د ګرمۍ نه بچ کوو د یخنۍ نه به بچ کوو دا اصل مقصد نه دی دا دویم نمبر مقصد دی لکه زه به تاسو په دې پوه کړم په مثال یو سړی چې میخه والي د میخې اصلي مقصد څه شی دی چې د دې نه به د پی اخلم او خرڅوم به د دې نه به د کوچ اخلم د دې نه به د غوړي جوړوم اصل مقصد دا دی دویم نمبر مقصد دویم دا دی چې کوټه به میخې له جوړی پکې به اوسېږي میخې له به ګیام کرې په بازار کې به وله ګیا الې مشین به ملې چې ګیا پې وله کوتره کې بوس به م ولالې د اوبو انتظام به م وله کې د ګرمۍ نه به م بچ کې د یخنۍ نه به م بچ کې خو دا دویم مقصد دی میخه که چانه تپوس وکړه چې دا میخه دې څه له واغېسته ابه چرې م ده ونه وي دا مې دې له واغېسته چې ګیا پې وخورم میخه دې څه له واغېسته ابه چرې م ده ونه وي دا مې دې له واغېسته چې دې له کوټه مې جوړه کړې د هغې کې به اوسم کوټه پې بادو دا به چرې م څوک ونه وي چې میخه مې دې له واغېسته چې سپیا کې به ته جوړوم دا به سر م څوک ونه وي چې میخه مې دې له واغېسته چې ده به د ګرمۍ نه بچ کوم او د یخنۍ نه بچ کوم دا به ونه وایي میخه څه له واغېسته یاره ډېر ښه پی کوي ښه ذات دی یاره غوړي م پکې دي پی م ټینګ دي کوچ م کوي دا مقصد دی دقه رنګې انسان که خدای دنیا ته را لېږی دی له نه چې دی به ډوډۍ ډېره خوري او دی به ځان د ګرمۍ نه بچ کوي دی به ځان د یخنۍ نه بچ کوي نه دا دویم نمبر سیزونه دي اصل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله انسان او پیری پیدا کړي دی لري چې د خدای بندگی وکړي او د الله بندگی پس کېږي د حضور پاک په تعلیماتو په سنت او عمل او د قرآن شریف په تعلیماتو عمل دا بنیادی سیز دی نو عمل خو به اله کوي چې لاول زده کې چې تا تر څو قرآن شریف زده کړي نه ته په عمل نشي کولی مونځ به زده کې نو اله به کې چې د زده کړه نه کړي مونږ نشي کولی حج به زده کې نو اله به حج کې که حج د زده کړي نه ته حج نشي کولی د زکات په مسلو به ځان پوهې نو اله به زکات ورکې او که د زکات په مسلې د ځان نه پوه کړې د زکات نشي ورکولی نو د مارونو نن د هغه دین د زده کړې میاشت خپل بچي داخل کې په مدرسو کې علم پې وکړي د پیغمبر علیہ السلام دراتلو مقصد په خپلو بچو باندې پوره کې چې رسول الله مبارک صلی راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما بعثت معلما د دنیا ته دې له لېږلی شوی م الله لېږلی چې خلکو ته شریعت وښیم نو هغه شریعت به چا ته ښایي فرشتو ته به ښایي که مونږ تاسو ته به ښایي مونږ ته به ښایي صحابو ته خو صحابو خپلو شاګردانو تابعینو ته خو هغې خپلو شاګردانو ته هغې خپلو شاګردانو ته او دا اوس نن سبا چې څومره حافظان دي او قاریان دي او عالمان دي دا هم د هغوی شاګردان دي الحمدلله او د هغوی مقصد څه دی چې تاسو ته دا شی وښایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق رسول الله مبارک فرمایي دې له لېږلی شوی یم چې خلکو ته ښه خوی وښیم ښه خوی څه شی دی اوس به ښه خوی څه شی دی عایشه بیبي فرمایي د حضور پاک د خوی تپوس ته وشو وی کان خلقه القرآن د رسول الله مبارک خوی قرآن دی نو ګوره پیغمبر مبارک راغلی دی چې خلکو ته قرآن والا خوی وښایي
او خلق ته سنت سره خپل مبارک وي خای نو زمانو ما تاسو ته دا خبره کوله چې دا میاشت دې د پاره دا چې تاسو خپل هم او خپل بچی هم خپل وسی هم په دې میاشت کې یو دو باسه مدرسو ته او هغه شی سپېڅلکه چې د کوم سیس د پاره رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی او د کوم سیس تاسو موږ الحمدلله په قبر کې کېږي او په آخرت کې هم کېږي بیا د دین علم چې زده کو دا د خدای په نس د لوړې مرتبه خاوند دی قسم دې کده دین د عالم نه د خدای په نس د لوړې مرتبه خاوند بلشتا دا د بل صفا قسم مې راته خو د خدای په نس د لوړې مرتبه خاوند هغه د شریعت عالم دی چې عمل وسری با عمله دا د شریعت عالم د قران عالم او د حدیث او د سنت عالم دا د خدای په نس د ډېرې لوړې مرتبه خاوند دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من سلک طریقا یطلب فيه علما چې څوک په داسې لار چې دې پکې د شریعت علم زده کوي سهل الله به طریقا الی الجنه الله پاک بدته د جنت لار آسان کی علم چې څوک زده کوي د جنت لار به ورته خدای پاک آسانه کړي دا په ترمذی شریف کې حدیث دی نو عالمانو له خدای په دنیا کې لویه مرتبه او په آخرت کې لویه مرتبه ورکړې ده یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی قفال شاشي رحمت الله علیه دې قبر لتلم په ازبکستان کې په تاشقند کې دا هغه قبر دی او یو ځکه یو لوی قرآن شریف پروت دی هغه ته څوک دننه نه پرېږدي خو الحمدلله مونږ یې دننه ور پرېښودو چابي راته ور دروازه کوله وکړه ورل دا هغه قرآن شریف دی چې کوم قرآن شریف حضرت عثمان رضی الله عنه صحابو ته ویلي او په لاس یې لیکلی دا هغه د زمانې د لاس لیکلی قرآن شریف دا پروت دی او دا دغه کوم ځای کې چې دا قرآن شریف پروت دی کولاو دی داسې په شیشه کې بند کړی دی کولاو دی نوټ قرآن شریف دی داسې بره په ښکلې مزېداره کمره جوړه کړې قالینونه پراته دي نو هر چاته یې نه کولاوئ خو بعد چې میلماني هغې ته دروازه کولاو نو هغې سره خوا کې ما ته یو ملګري وی چې دلته یو لوی عالم دی او د هغه قبر دی ورسره خوا کې مدرسه مې څوک دی وی قفال شاشي رحمت الله علیه نو ما خو بیا پیژنده نو لاړو د هغه د قبر زیارت مو کو خوا کې دا قفال شاشي دا څوک ابو بکر دی کونیا وه دی د به جرندې جوړولې قفال قفل په عربۍ کې جرندې ته زبردست لورو او ډېرې خشته جرندې به جوړې بعضې لور په دې چاکوانو کې ماهري د هغه د لاس چاکوان ډېر زیات مشهور یې لکه د پلانکي د لاس چاک بعضې په لرونو کې مشهوري د پلانکي د لاس رمبې یا د پلانکي د لاس لور نه بعضې لوارانو په خپل فن کې یو تجربه د به جرندې جوړولې او ډېرې قیمتي جرندې او هغه زمانه هم داسې وه چې د بادشاه خزانو ته به جرندې لګې دي هر چا به کورونو کې غټې غټې جرندې دروازو ته واله نو د یو ځل ډېرې خشته ښکلې اعلی قیمتي جرندې جوړې کړې چې ښه مضبوط هم وي او بغیر د دې چابیانه به بله کولاویږي هم نه هسو کې کولاولی هم نه شي او سپکې وي دې جوړې کړې د بادشاه دپاره چې دا د بادشاه له تحفه کې وړم نو اخو د دې زمانې بادشاهانو په شانو هغې نه به یې ټیم اخیستی نو دې قفال شاشي د بادشاه چې کوم خاص سړی و هغه له درخواست ورکړه چې ما بادشاه له یو قیمتي تحفه جوړه کړې ده او دا د په خپل لاس بادشاه ته پیش کول غواړم نو دله یو میاشت ټیم ورکړه چې ستا به میاشت پس نمبر راځي خلکو بادشاه له تحفې راوړلې ابه بادشاه له ورکولو چې د بادشاه به تحفه خوښه شوه نو بادشاه به په انعام ورکاو دې غریب یو میاشت انتظار وکړ چې میاشت پسې نمبر راغی او دې لاړ نو دې پلین کې ولاړو یو کس به ته او بادشاه له به تحفه پیش کوله به بادشاه انعام ورکو چې تحفه به خوښه شوه او چا به بادشاه ته خپل مقصد وي چې صاحب ما سره پلان کې ظلم کوي زیاتې کوي لکه خپل حاجت به بادشاه ته وي دا قفال شاشي وی د ما نمبر راغی یو میاشت انتظار او بیا یو میاشت پسې سار راغله نو نیمه ورځ خو مې په لینډ کې په انتظار تېره کړه خو چې بادشاه ته څنګه ورورسېدم دربار لګېدلی دی او یو کس اجازت غواړي او راځي وې دې کې دربان اعلان وکړ اعلان یې وکړ چې بادشاه سلامت زمونږ د علاقې فلان کې عالم اجازت غواړي او داخليږي
وی چې دی وې نو بادشاہ ته اوس ما جرندې جوړې کړې دي زما نمبر راغلی دی او ما د خپل جرندې بادشاہ ته پیش کړې ما وی صاحب دا ما جرندې جوړې کړې ډېرې قیمتي دا په بله چا به نه کولامیږي دا په زور څوک نشي کولاولی او صاحب ډېر سپکې جرندې دي وی زما هغه جرندې بادشاہ راواغېستې او کتلې او ډېر زیات تعجب کې شو او زه پوه شم چې ما له بادشاہ ډېر غټ انعام راکړي ځکه شی مې ډېر مزېدار جرندې مې ډېرې ښایسته دي او چې لاس کې واغېستې کتې دی کې دربان اعلان وکړه چې فلان کې عالم اجازت غواړي او دربار ته داخلېدل غواړي او چې دی ووایي نو بادشاہ زما جرندې یو طرف ته کېښاوه او په خپله ودرېد چې حضرت دې داخل شي راځي دی وزیران چې ودرېد وزیران هم ودرېدل چې وزیران ودرېدل مشران هم ودرېدل مشرانو سره چې کم د بادشاہ نږدې جرنیلان د فوج او پولیس والو هم ټول ودرېدل مجلس کې چې څومره خلک و ټول ودرېدل دا قفال شاشي وی زه حیران شوم چې خدای دا څوک دی مونږ یو میاشت مخکې اجازت غوښتلی دی بې اجازته راغی مونږ سار راغلي یو او توپه م راوړې ده او دی راغې نیغ او نیغ په نیغه داخل مونږ څونه په طریقه بادشاہ ته ولاړ یو چې لاسه مو نه رپي بادشاہ خفه نه شي او دی چې راغی لکه ته وایې چې د بادشاہ د پاسه بادشاہ دی جوړ دا سړی دا خو د دې بادشاہ نه غټ باچا معلومیږي دغه بادشاہ مدرید فوج مدرید جرنیلان مدرید پولیس جرنیلان مدرید عام خلک مدریدل او بادشاہ زونه عزت ورکو دا هغه دروازه کې را روان دي په اس باندې سور او بادشاہ وته دی نه ولاړ دی او دا له سوق دی دا قفال شاشي وای به ماړه کې دا فیصله وکړه چې دا ذکر کومه چې دا سړی چې دا بادشاہ ولا کوم عزت ورکو وته درید د چې کم علم زده دا فن زده داس د کول پکا کمال خو دې کې ټولو د بادشاہ عزت ورکړ ټولو ته ودرېد دا ور دي بادشاہ د پیسې بادشاہ دا خو د بادشاہ نو بادشاہ دی هر څوک چې دی دا معلومات کوم چې ته کوم نرس درې دا نرس د کوم وی چې څنګه راغی بادشاہ سلامت ودرېد ډېر عزت خوا کې په کرسۍ کېنه زما جرندې یو طرف ته پاتې شو وای پاکه مونږ یو میاشت مخکې نیټه هغه سار راغلی قیمتي شی مې یو کړه مې پیدا نشین کړی زمانه ګلر لا پیرو توجه ورنکړه بادشاہ دا ډېر قدر ډېر عزت یې ولو ډېر توجه یې ولا ورکړه ډېر نامونه یې ولا ورکړل ډېر وته پسینه لاس کې خو ډېر وته سر ټیټ کو او ټول مجلس کې چې څومره وزیرانو ټول وته سر ټیټ کو بس ما وی پتندر دی اجران دیوله پتندر دی دا فنولا داس د کول پکار دی چې سړی څنګه هوته ما تاسو کو دا سوکو ودا د دې علاقه عالم دي سه دا مشر عالم دي مشر قاضي سه دي مشر عالم دي دیو ځان ته وجه قفاله چې بادشاہ سره دونه عزت ته نو خدای سره به سونه عزت دي چې د دنیا وزیرانو سره عزت ته چې رب العالمین سره به سونه عزت دي چې د فوجانو جرنیلانو سره قدر دی چې الله سره به سونه قدر دی او چې دا ټول مجلس وته پاسه چې فرشتي بو واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنه عالم نه طالب یادای وی چې طالب العلم د دین طالب په کماله رضی نو فرشتي وزر غوړي ان الملائکه لتدعو اجنحه فرشتي وزر دريزان لطالب العلم دو معنی دی خوشاله دي د طالبنا دونه خوشاله دي چې وزر دی یا د طالب د خوشالولو د پاره چې خوشاله شي وزر پزما کېږي دی طالب له دونه مرتبه ده نو چې فرشتي عزت کوي د طالب نو د مولا بسونه قدر دی د شاګرد دونه عزت دی نو چې د چا پسینه کې د قران او سنت علم پروت دی چې دا هغه د خدای په نسونه عزت دی افسوس تمارونو د خدای په نس عالم قدر د فرشتو په نس د عالم او د حافظ قدر دی او چې د چا پزړه کې مسلمان پزړه کې د قران او د پیغمبر قدر او د جاهل مسلمان پزړه کې وقدر نه زکه لکه ډېر په سوچ کې پریوزم زویما ویم يهوديان د خپل دینی مولا ډېر قدر کوي ربي وته وي دومره قدر يهود د خپل مولا کوي دا غمخ کې سر نه چته سټی عیسایان د خپل پادری د خپل راهب دونه قدر کوي دونه د پلان نه کوي ولې ودا د موږ د مذهب مشر
مجوسیان د خپل آتشکده والا چې کوم آتشکده ته ناسته دا هغه مخکې سر نه پورته کوي. ولې دا زمونږ د مذهب مشر فارسیا. افسوس زمونږ په مسلمانانو باندې نه زمونږ مسلمانان د خپل مولا خپې وي. نقطې پکې راو بس ولې څه چل دغه خلک هغه په باطل دي، هغه په شیطان نه دی لګېدلی. زمونږ دین په حق دی، موږ په شیطان لګېدلی. شیطان نن د مسلمان په زړه کې دا اچي د مولا پسې ششابه د کې داسې وړې وړې نقطې دی هغه راوباسه غلطۍ خو شته که نه دی نه خو څوک انکار نه شي کولی. دا راوباسه شابه خلکو ته وایه چې خلک په مولا اعتماد ختم شي، د خلکو په مدرسه اعتماد ختم شي، چې په مولا د خلکو اعتماد ختم شي. په خپله به علم نه کوي، بچی باندې به نه کوي، د مولا به قدر نه کوي، دین به ختم شي. دین ختم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مشن دی دا دې ختم شي. نن په دې سوشل میډیا تاسو ګورئ څومره خلک بل سمیج ته مولا دا مولا دا، هغه عالم دا هغه عالم دا، هغه قاری دا هغه قاری دا. دنیا خطر چرته یو حافظ صاحب معشوم را گیر کړي عقل به ورته ښیي وی به نری پکاروال د روالو مخالف یم. حافظانو له پکار چې خپل به معشومان نه وایي اصل دی ورته عقل ښیي. لیکن یو حافظ لګیا شو معشومې و په سوشل میډیا په دې موبایل هغه پرچار شروع شي که نه او دې مارې ښیي. وګورئ کن ظالم ته او شاګرد یې راګیر کړی دی، وګورئ ظالم ته او شاګرد یې راګیر کړی او په دې سکولونو کې ولا بیخ وباسي الاوړي کې قسم په خدای الاوړي کې او په شا یې ډبوي او لاس الاوړي کې او په دې چوکو یې وایي سم نشته سم نشته. یو مولانا پټې غلطي وشي او خو چې دا سوشل میډیا د اسمان په سر اوچت دي. وګوره هغه عالم ته وګوره هغه هلکه د دې معاشرې انسان د غلطۍ به نه کېږي، لیکن څونه غلطۍ زمونږ په سکولونو په یونیورسټو کې په کالجونو کې کېږي څه نه کېږي سم نشته، هېڅ پروا هم نشته. زه افسوس دا کوم چې موږ ولې د دې خپل دین دشمني کوو، موږ د دې خپل قرآن سره ولې دشمني کوو، موږ د خپل پیغمبر مبارک د مشن سره ولې دشمني کوو، موږ چې د قیامت پر رسول الله مبارک سره به مخ څنګه لګاو، موږ مخ کېږو بس مخ به څنګه لګاو. ابا ما نه تپوس کوي دا نه به تپوس کوي چې زه کوم څیز له الله لېږلی وم هغه کار خو دې ملا صاحب کوم. زه دې له لېږلی وم چې قرآن خلکو ته ورسوم دې رسوم، زه دې له لېږلی وم چې حکمت او سنت خلکو ته ورسوي هغه ډیوټي خو دا اخیستې ده. زه خو دې له لېږلی وم چې شریعت خلکو ته ورسوم، دې غریب چندې غوښتې چندې خلکو ته به لاس نیوه او مدرسې په سوالونو جوړه کړې وه هغه کار ده کو او ظالمه ته بیا هم ورپسې لګیا وې. نه به کوي انشاءالله العزیز، نه به کوي خیر انشاءالله. د چا په زړه کې د خدای قدري، د خدای د قرآن قدري، د پیغمبر قدري، د پیغمبر د سنتو قدري، ابا د دین د عالم او د حافظ داسې قدر کوي په سر به ګرځي او سپک ورته نه وایي. د خو دین ته سپک کتل دي. د چې لوړ ته سپک ګورم خو لوړې ته سپک کتل شو که نه شو، ترکان ته سپک ګورم د هغه ترکانۍ ته سپک کتل شو که نه شو. چې علم مولا ته سپک ګورې مدرسې ته سپک ګورې نو خو علم او شریعت ته سپک وکتل د خدای بدبخته د خدای نه ته نه یېرېږي، الله ته به نه مخامخ کېږي. هغه قفال شاشي څه وایي وایي هغه وخت مې دا قصد وکړ بس دا هنر زده کوم، دې سړي کې چې کوم هنر دی علم زده کوم، کمال خو د دې دی علم شروع کړه جنندې مرندې په دې پرې خو دې بادشاہ ته سلام علیکم بچی تاسو سره ما دا جنندې وروړي قیمتي با جنندې خپل کار علم شروع کو رب العالمین ته د خپل زمانه لوی محدث جوړ کو، دا سه محدث ته خدای جوړ کو، مفسر ته خدای جوړ کو، فقيه ته جیاس خدای جوړ کو چې د امام شافعي رحمت الله علیه د مذهب ډیر لوی شخصیت ته خدای پاک جوړ او په جون خو سکه چې په مرګ نن قبر او زیارت له دنیا را روانه ده او قبر ته سهل تستری رحمت الله علیه، سهل ابن عبد الله تستری ډیر لوی بزرګو، ډیر لوی بزرګ ولی الله د زمانه. حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه ناس دی ولا راغی دی ولا راغی کې ناس ته حضرت یو مقصد دراغلی ما لا مقصد به پوره کې وی کده ما په وس کې وستا په وس کې وی کده ما په وس کې د شریعت خلاف نه وی د شریعت خلاف هم نه د استا په وس کې هم ما سره وعده وکړي پوره کې
امام ابو داود رحمت الله علیه امام ابو داود سجستانی دا کتاب په دوره حدیث کې پڑھاویږي ٹھیک شو دا ما په وس کې و د قران او سنت خلاف نه د شریعت وعده در سره پورا کوم وایا چاوتوی ودونه پیجن چاوتوی صاحب دا دیو پیجن وینا وی دا سهل ابن عبد الله تستری دی او هو الوی بزرگ د خدای ویل هغه ضرورت پاسه ما صاحب نه پیجندل وینا دا ما پیجنګل ورستو دا خود دې لوی مزل مې کو یو مقصد لا براله پورا کې وی تا ته خو چې شریعت موافقی او دا ما په وس کې پورا کو وی دا شریعت موافق هم د استا په وس کې هم نه وی وایا وی دا جبه درو با صدا د رخ کولوما دې لراغلم جستا جبه خپل کم په دما په جبه سکه په دې جبه ته د پیغمبر مبارک حدیث خې کما جبه چې د پیغمبر مبارک حدیث کې دې لراغلم جنن دا جبه د خپل کم ورته چې د پیغمبر قدر پړه کړي او د پیغمبر د حدیث قدر پړه کړي نو کما جبه چې لاړې ته بهږي لاړې نن یو ډېر لوی بزرګ را دی وغه جبه خپل او زمون محمد ابن حسن شیبانی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد محمد ابن حسن شیبانی هغه چې وفات شو نو عالم په خوب کې ولید وی الله د سره سوکړه دا امام صاحب شاګردانو کې او د امام صاحب د فقه ډېر لوی خدمت الله د دې سړي نه غشته دی وی الله د سره سوکړه وی چې الله ته مخامخ شم نه پیدم داس اور سخت ورځ دنو دا سره پیدم نو وی چې مخامخ شم ماته الله وی محمد ابن حسن چې ونه را پیږي ما یې ما دنیا کې ستا سینا د خپل کتاب او د خپل مبارک پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړي او کوم سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کمغه سینه د جهنم د اور نه ډکو او هو دا سینې څونه قدر دی خدای سره کوم سینه کې چې قران پروت دی څونه قدر حافظ او هو سینه کې قران پروت دی لیکن موږ نن غیا ورته نه چي نن څه وکړو ته ګور عالم په سینه کې قران او سنت پروت دی موږ پروا نه ساتو موږ عام یو اذا عالم ته موږ د یو عام یو د یو نوکر د جمعات امام ته د یو قصبګر په شکل موږ ګورو قصبګرم د خدای بنده دی تعالی ډېر بیکار کې هغه هم قدر کې او موږ مولا ته په دغه نظر ګورو حافظ ته په دغه نظر پروا نشته قدر نشته د موږ خلکو بدل کې بالکل او الله سره ستا سینه کې مخبل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم اچولو او کوم سینه کې جدا ورواچو ممره دوزخ اور نه ډکو ما دې تاسو کې امام ابو یوسف څه شو وی هغه د مانه بار مرتبه کې بیا مې تاسو کو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وی هغه چې تاسو نه کې هغه په ډېر ډېر مرتبه کې بناناس واستوى ذا خوف دي كان ها قرآن تقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله وي مسلمان لپا کافر او بیا پا مسلمانانو کی علماء علماء غټ مرتبه مقرر کړي زمارونو تاسو دا مهرباني وکړو که خیر ان شاء الله په بچو به علم کو یریګو بنا پس په ډوډۍ باندې یریګو ډوډۍ د چا لاس کې او زما دې په خدای قسم یې ډوډۍ ورکړي عزت د چا په لاس کې زما دې قسم په خدای عزت ورکړي او د پیغمبر میشن با مونږ جام دې کو او میشن دار چې خپل بچی خپل نسی علم تو پاس کوم ماشومان چې لسم پاس کړی وي مونږه اکثر د خلکو ته وایو چې خیر دې لسمه پورې په سکول وای ځکه نن سبا دا سکول دا زمونږ په دین کې پکاريږي دینه بغیر کار نه کیږي لسمه پوری په ماشوم باندې سکولوان او د لسم سره سره جمعه ته لګا که حفظ په کول شي حفظ او که چرته حفظ نشي کوله حفظ فرض لازم نه دی نو بیا نن سبا پړې روزینو کې دا سیکنډ ټایم مدرسې جوړې شوې دي ماسپخین نه پس ډېر کلو کې شتا نو هغه سیکنډ ټایم مدرسې ته لګا الته به سبق هم د دین شروع کی او سکول تدیم دي لسم به پاس کی چې لسم پاس کی ما یاريګه روزي د خدای په لاس کې کہ تو اللہ تعالی سے قبر کے نو زبا سے جواب خدای له په قبر کې ورکوم والله کا جواب ورکړی شم نشم ورکولې یو ټکی بای څه دی راوړی دی الله به تاسو کوي قیامت پرز به تاسو کوي څه دی راوړی دی پس وی الله اسمم نه دی راوړی دغه سم دی یو مولا صاحب تقریر و دینه درو خپل بچی مې ستا قران تکې نه ول دو چې راتلم کنه ځن کدن مې ودلته دنیا ته راتلم زما بچی قران ته ناست
د جراتلم زما بچي د شریعت علم تناستو ان شاء الله چې دا به کامیابی ذریعہ کې خیر ان شاء الله زباغه شي تعالی قوم جدان لخوا علم په بچو کې ښا دا علم زمانه او د عالمانو قدر کې د عالمانو عزت نو دې زمانه کې الحمدلله ډېرې مدرسې دي او الحمدلله روانې دي داخلي شروع دي خپل بچي داخل کې په مدرسو کې چې چاته نږدې مدرسې ان شاء الله ولدي زموږ دارالعلوم نعمانیه او منظور کې کم کې جزرا درس کو د حدیث مبارکو ایکم داخلي شروع شوی د لومبه درجه نواله تر دوره حدیثه پورې الحمدلله داخلي شروع دي او لا سبقونو د شروع کېدو فیصله نه ده شوی هغه فیصله به ان شاء الله قریب شي او کدا چې نور مدرسې تاسو ته نږدې وي په نور مدرسو کې خپل بچي داخل کړي او ان شاء الله العزيز او بچو به خیر علم کوخه چې الله خوشاله شي الله کائنات به خوشاله شي فرشتي او د جون اسپتنن سبا خپل شان مرګونه دي نور کله ولاتیو توصل او خلق رسیدل اوس خو چې اعلان دي سار را پاسې پلان کې مړ شو هغه هغه پرون ټیک ټاکو پرون ټیکو بدن لال کړ نو ورته جون اسپتنه لګي مرګونه ډېر تیز شي دي لګنا ډېر تیز شي دي نو دا د خبره مې کوله